الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. صدق الله العلي العظيم. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د انسان دنیا ته رالیږل، د انسان دلته په دنیا کې پاتې کېدل او دلته کې وخت تېرول، د انسان دلته وخت تېرول داسې پکار دی چې څنګه د رب العالمین منشا وي. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې دنیا ته انسان راځي د مسافر په شان، وخت تیری ډېر زر په د باندې وخت تیریږي، وړوکوالی ډېر زر تیر شي، هلکوالي زر تیریږي، عمر یې په منډه تیریږي، او دی د دکې د دنیا په جنون کې لګېدلی دی چې دا به څنګه ګټم، د دې به څنګه دا به ډېروم. خو الله رب العزت څه فرمایي چې انسان وحده لا شریک ان دنیا ته ته رالیږلی، رب العالمین ته دلته کې دنیا ته همیشه دپاره ګورې نه یې رالیږلی. الله رب العزت ستا دپاره په دنیا کې وخت دومره لیکلی دی الی اجل مسمى، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، چې کله هم ستا وخت مقرر شو، پوره شو، ختم، دی باندې نه دی چې هلک دی، ځوان دی، بوډا دی، مشر دی، کشر دی، بیمار دی، بیماران ټول یو ځای پراته دي، چې سیریس بیمار یې خدای پکې ټیک کړي، چې کم نارمل بیمار یې غلاړ شي. دا ته الله رب العزت په دنیا کې ښایي. یو بل حدیث شریف کې راځي دنیا ته انسان راشي او په دنیا کې ورسره مال او ثروت دولت راشي، دی وایي زما مال زما مال زما مال، خو مال ګورې د ده نه دی. هغه مال د هغه انسان دی چې کوم خو ځان ته وګټلو، په ځان یې خرڅ کو، مخکې د ځان نه خیرات کو، صدقه کو، ورکړو. تاسو درس کې اورېدلی هم دي، همیشه ماسخوتن کې اورئ چې قیامت پر ورځ به کله انسان مال جمع کوي او د هغې مال زکات نه ورکوي. نن سبا خو داسې کسان هم ما لیدلي چې به مال د زکات ورته ووایي استاد دا دومره ډېر زکات به څوک ورکوي؟ نو ما چې دومره ډېر دی جمع کو، بیا دومره ډېر به هم ورکوي که نه؟ وي دا ټول خو چاپېره بند دی. نو ما چې ټول چاپېره بند دی، په یو ځل چې روزي په یو ځل به د ټولو کلونو بیا زکات ورکوي. وي نه دا خو بیا ډېره ګرانه شوه که نه؟ ما چې ګرانه شوه اوس نه یې لږ لږ ورکوه، خبره ختم. او چې کوم سړی د مال زکات نه ورکوي، حدیث شریف کې راځي چې رس په قیامت الله رب العزت که غزمکه وي، که جیدات وي، که سره وي، که سپین وي، که پیسې وي، وي د دا ټول مال وله راجمع کړی شي او د جهنم په اور به سور کېږي او دا انسان ته به پې داغونه ورکوي. او داغونه وله په درې ځایه ورکوي. یو په تندي به وله ښه ښکلی داغ ورکوي، په ملا باندې، او دلته په دې ټوټي باندې په ټوټي به وله، دا درې ځایونه به وله جهنم په اور. وي د ځمکې نه به د اوسپنې تختې جوړې شي چې څومره ځمکه دی، دا کنال دی، 2 کناله ده، 10 کناله ده، جریب دی، 2 جریبه ده، ایکړ دی، مربع دي، څو مربع دي، 10 مربع دي، 50 مربع دي، د ټول د دې ځمکو نه به درته تختې جوړېږي، په دې به درته ټکور درکوي. ولې؟ که باراني ځمکه ده نو تا ته بیا عشر دی، باراني نه ده، نهري ځمکه ده، بیا په تا باندې نیم عشر. ولې نه ورکوي؟ حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه یو کس راغی، صحابي رسول دی، ما غرض په درس کې هم د دې خبره ذکر کړی و،
ثعلبه رضی الله عنه یو صحابي دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه راغلی د الله رسول دعا راته وکړه چې الله رب العزت می راته مال او دولت راته راکړي. به ثعلبه چې د الله درکړي دی په دې باندې شکر وباسه، په دې کې صدقه خیرات کوه، ته څه کې چې نور غواړي نه د الله رسول دعا راته وکړه چې خډیر مال او دولت راته الله رب العزت راکړي چې خو خیراتونه او صدقې وکړي. دا د دنیا قانون دی چې کله هم یو کس ته الله رب العزت سور ډیر مال ورکړي دومره غډیر زیات شوم شي. دا نه الا ماشاءالله چې تسخیان پکې الا ماشاءالله. او عام قاعده کلیه سره چې سړی وګوري نو ډیر شومانی پکې. ثعلبه رضی الله عنه چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه بیا اصرار کولو نه بعد وی د الله رسوله دعا راته وکړه چې الله رب العزت مال او دولت راته ویزه ټیک تا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متدعا وکړه الله رب العزت ثعلبه رضی الله عنه ته مال دولت دومره ډیر ورکو، دومره ډېرې ګډې چیلې او خان دا ورسره چې په مدینه کې هغه نه ځایېدل. پس کې په مدینه کې هغه نه ځایېدل. بیا د مدینې نه بهر یو وادي ده، هغه ځای ته لاړ، د یو غر نه والې بل غره پورې یو لویه صحرا وه. ټول راوي وایي چې حد نګاه چې تر څو پورې نګاه وه د انسان نظر تلي تر هغه ځای پورې د ټولو مال او دولت دا د ټولې ګډې چیلې ورسره. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خلقو د پاره با د زکات مال چلیدو، ټول زکات مال به چلیدو په غریبانو باندې، فقراو باندې، مساکین باندې، بیت المال باندې. بنو هاشم قریش ته چې یو هغه ته زکات مال نه و، هغه ته صدقه و، هغه ته هدیه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې کار وکړو. یو پیغام رسا، یو ایلچی پیغام رسان ته وی لاړ شه په ټولو قبیلو ګرځوته پیغمبر علی السلام را لګنه صدقې سره کول. د ټولو نه به صدقې د پاره چا بول صدقې او خان ورکړل، چا بول د صدقې چيلې ورکړي، چا بول ګډې ورکړي. په دې کې ګورو د ثعلبه نمبر راغی. چې د ثعلبه نمبر راغی ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګنه چې سره کا صدقې لپاره او ورته ودرې کما سلام ادا کړ. په دویمه پیره وته پیغام راسان راولېږو ورته نبی علیہ السلام را لېږو ورته یار دا صدقې خو ډېر زیات جوړېږي، یا تا چې څه جمع کړي دا خو اوسه بیا به خبرې کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خفه شو. څه شو؟ خفه شو. زه ټیک ده چې ته داسې کې د ټول الله رب العزت تا ته مال درکړی ته بس په دې کې شومتیا کې. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې یو انسان د حد درجې ګناهګار وي، د دنیا ګناهګار او دې سخی وي، شیطان د دنه ډېر سخت یلی بیا څنګه د خپل سخاوت د وجه الله رب العزت بخنه ده. یو مؤمن مزګزارا، تاجدگزارا، روزدارا، تر دې پورې چې ډېر پرهیزګارا، متقی، ذکر اذکار والا شوم وي، شیطان هغه نه یریږي، دې زما په لار روان دی، دې شوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خفه شو. دی بیا هغه مجلس ته راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی حضرت ته کټی چیلې مې روسي قبول کوته دوه پیرې مې تا کسان در لګلی، قاصدان مې در لګلی، تا غوونه منل زنانه. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور راغی، عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی، علی رضی الله عنه دور راغی، عثمان ذو النورین 10 مبشره دور راغی. ثعلبه نه چا د صدقې او خان ګډې چیلې اچا وانه غسه وته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کړي، زم نه انکار وینن رسول الله په دنیا کې نشته، نو موږ دا نه څنګه. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کول چې الله رب العزت دنیا کې انسان ته مال ورکړي دی د پاره نه چې ما ته ټول مال او دولت ته زکات ورکې نو هغه باندې بوج کیږي، که صدقه ورکې هغه باندې بوج کیږي، کله الله د پاره ورکې نو هغه باندې بوج کیږي. صفا سپینه خبر ورته کوم، نکاح ته ورشي په نکاح په پیسو باندې دی مليان سره والله چې ما سره سوسو پیری خلکو جګړې کړې دي. استاد دې ته خو د ډېر ظلم کې 15000 روپۍ لې سو کوئی 10000 لې چو سو چې چاره په څه وته پر دمو باندې چې پیسې ولې نو اخر دی 400 وېشتي تر باغې باندې فخر کوي چې یار دور پیولا دور پیولا دور پیولا. یاد ساتي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دی یوي پیسې دې نه باندې تاسو کې چې کم ځای دې ګټلې وو کم ځای دې ولا بوله جواب ورکړي. ځواني مې درکړې وا کم ځای کې دې خرج کړه، په عبادت کې کنه په ټنګ ټک ورکې په ګډا کې که په خپل مستی کې دې تیر کړه چې بوډا شو بیا خو سم د کار نه رالي، بیا په جمعات کې نه بیا خو د کار نه ته د ګناه نه دی.
خو ته ګناهونه نشي کولی. عبادت خو هغه عبادت دی چې په پټو کې د زوري ډېرې مضبوطي په جسم باندې مضبوطي او ته راشي په عبادت باندې الله ته ودرېږي جړه او فریاد کې عبادت هغې ته ویل کېږي. شیخ سعدي رحمت الله علیه څه فرمایلی دي چې په ځوانۍ کې توبه کول رب ته ودرېدل دا صحیح ورته پیغمبري شی وه. در جوانی توبه کردن شی وایي پیغمبر. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې په مخ په ځمکه باندې یو لوږې والا یو غریب فقیر مسکین چا په ګاونډ کې چې مري د لوږې تندې نه ولې ته څه وایې چې د هغه بل به روژه خدای قبوله کړي، د هغه به خدای زکات قبول کړي، د هغه منځونه به خدای قبول کړي. داسې ډېر سفید پوشه خلک دا نن چې قاري صاحب وفات دی تاسو ته پته وي بېګا ورته ډاکټر ورته وایي لاړ شئ دلته کې ثاقب له راغی نو ثاقب ورته وایي لاړ شئ ای سی جي نو چې ای سی جي وکړه زه خو هم پته وه تبه مې وه په کټ باندې پروت وم ما ته یې فون وکړو ټیک نه یم ساه مې ګډه وډه وه ما ته یې ساه مې ګډه وډه ده ما یې ښه ما یې چېرته ځې وې ځم هسپتال ته ای سی جي کوم نو هغوی خو له پرچه ورکړه دی ورته ای سی جي دپاره دوره پیسې جمع کړه د ای سی جي دپاره ورسره پیسې نه وي واپس راغی او ما ته یې غږ ونه کړو زه ترې سهار خبر شو غریب ټوله شپه تېره کړه سهار له ما مرګ خلاص یم حق ته راځي خو افسوس راته په دې خبره باندې راځي چې په دنیا کې سفید پوشه خلک د دنیا نه هم دغه شان ځي په ځان باندې سختې تېروي. تاسو به د دې کورونو کې ډېر کورونه داسې په رب یقین وکړه چې ډېر کورونه ما ته داسې معلوم دي چې غریبانان په ځان سختې تېروي نه کوي سختې پرې راغلي حالات پرې راغلي د امامانو نه خو څه پټ نه دي هر څه خو زه د خلکو ته یم د خدای بندګانو د ودونه کوئ دا ټنګ ټکور مه کوئ یو غریب لا مسکین لا چا چاپېره چم ګاونډ ته د خلکو له روټۍ سیوا ورکوي چې چا خېټه ډکه کوي په دې ټنګ ټکور که تاسو وکوئ او که ونه کوئ همدقه صحیح ورته ستاسو واده به وشي. دوستانو عزیزانو الله رب العزت موږ نه ډېر سخت خفه دی صفا ده ټول جمع تیر شو تاسو ته ښه پته ده په دې جمع کې جړۍ بارانونه په هفتو کېږي لس ورځې کېږي باران وشو که ونه شو بلکل نه دی شوی غنم لاړ شه خوار دی ولاړ دي هلته کې زموږ په دې صحراګانو کې په دې میرو کې غنم ولاړ دی ټول خوار دي باراني سور ځمکې د ټول هر څه برباد د خدای فیصلې د خلکو ته ښې نه ښکاري ګورې پر رب یقین وکړه چې الله رب العزت دا پړې که راکاږه ټول به ختم وي چې د امریکې غوندې سوپر پاور چې دعوې به یې کولې اور پې ولګول ځکه نه ځان دې ته بیا بچ کړی راغی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمان ته مهلت ورکوي هغه مهلت غنیمت وګڼئ د الله رب العزت سره روغه وکړئ الله رب العزت ته فریاد وکړئ چې پروردګاره کمې کوتاهۍ حرام خورۍ سود خورۍ لین دین لب جب دا به کوم کړي دي الله توبه ما دا بیا به نه کوم د الله په دربار کې ودرېږئ وجاړئ ګورئ په رب یقین وکړه الله رب العزت را باندې راټې نه کړه بیا د ځان پورې شو خلاصول هر یو انسان د الله رب العزت د هر انسان مالک الله دی څوک دا دعوه نشي کولی چې دا جسم زما دی څوک دا دعوه کولی شي خودکشي ولې آرامه ده دا د الله رب العزت جسم تا ته درکړی ته خودکشي نشي کولی دا د الله رب العزت د طرفه تا ته امانت دی د دې به ته حفاظت کوي دا جسم تا په خپله نه دی پیدا کړی دا الله رب العزت پیدا کړی. دوستانو عزیزانو موضوع بدلیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې ټولو نه غټ متقي پرهیزګاره مؤمن انسان هغه دی چې د بل مؤمن احساس په زړه کې وساتي د ټولو نه غټ پرهیزګاره مؤمن مسلمان هغه دی چې د بل مؤمن غریب خیال وساتي. نن ما تا دی وایي چې ما سره ټول سہولیات په کور کې موجود دي غریب دی تباه شي په بلا دی ولګي په خپل توپه دی ولګي موږ پیسې بس چې زه دې پوره یم چې زما کور دې پوره یا زما بچي دې پوره دا په دې باندې سړی نه سرته کېږي سړی په دې باندې سرته کېږي چې ته یوازې ته په موس باندې نه بخلی کېږي یوازې په روژه په حج او په روژو په زکاتونو باندې نه بخلی کېږي د انسانیت در په زړه کې ساتي نو الله رب العزت الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا